السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه یې تاسو ټول؟ زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ او ښه په مزې کې به وئ. نن به زه ستاسو وړاندې یو دالو ډش جوړوم. دال خو موږ ټول جوړو مختلف طریقو سره، لکه غوښې سره دال پخ کړي یا دال فرای او د دالو پتی خلک جوړوي. نو دغه لکه موږ کامنلی دغه دال جوړو. خو نن چې زه تاسو ته کوم دال جوړولو چې ښیم، دا دال به موږ 5 مختلف دالونو نه جوړو. نو 5 دالونه موږ کوم راخیستي دي؟ د ماش دال او مسورو دال، چڼې دال او دې ته تور دال ویلی شي. ما ته په پښتو کې د دې نوم نه راځي، دې دپاره زه بښنه غواړم تاسو ټول نه. او دا د شنې میو چې کوم زیړ دال وي هغه دي. نو دا ټول دال به موږ یو ځای جوش ورکړو، دم او بیا به یې پخوو. نو دا چې کوم دال دي، دا ټول دال سخت وي. نو تقریبا ګنټه یوه نیمه ګنټه دې له موږ چې موږ ښه صفا کړل او بیا موږ ووینځل 2-3 ځل، بیا موږ دا په اوبو کې داسې کېښودل چې دا نرم شي. نو راځئ چې اوس دې دالو له موږ جوش ورکړو ټولو له. نو دلته موږ پریشر کوکر راواغوستو او هغې کې به موږ دا دالونه واچوو. نو ټول نه ډومبنۍ خو پکې ما د چڼو دال واچول او بیا د مسورو دال، بیا د ماشو دال، اوس زیړ دال یا د میو دال او دا تور دال. یو 2 دانې به موږ په دې کې د اوږې هم واچوو. لږ شان ادرک په دې کې واچوو، لکه دومره ټوټه ادرک، او لږ شان زیره به دې کې واچوو، تقریبا وړه چمچه نیمه یا داسې څه. نیمه کشه به دې کې موږ کورکمن پاوډر واچوو او داسې یو 2 چمچې تیل به پکې واچوو. تیل پکې ولې اچوو؟ تیل پکې ځکه اچوو چې د پریشر کوکر نه کله کله دالونه زیات جوش واخلي نو بیا بهر راوځي. نو دا تیل چې کوم دی، دې په وجه باندې به زموږ دال چې کوم دی دا به بهر نه راوځي. اوس په دې ټولو دالونو کې موږ دومره اوبه واچوو چې دا پکې ښه مزدار نرم شي، جوش واخلي. او مالګه به پکې واچوو. اوس به موږ د پریشر کوکر سر بند کړو چې دا ښه نرم شي. تقریبا یو نیم ګلاس اوبه واچولې. تاسو خوښه ده چې څومره نري غواړئ، څومره ټینګې غواړئ. دې له به موږ لږ ساعت له جوش ورکړو، لږ به نور پوخ کړو چې دال بلکل مسالې هر څه ښې طریقې سره مکس شي. نو دال زموږ تیار دي. اوس به دا موږ یو لوښي کې واچوو. د دې پریزنټیشن به ستاسو وړاندې وکړو. ډېر مزیدار شان 5 مل دال یا 15 رقم دال تیار دي. دې کې به موږ اوس لږ شان کورني غوړي واچوو او لږ شان شنې دنیې پاڼې به په دې باندې واچوو او دې نه علاوه به موږ دې باندې لږ شان ګرمه مساله واچوو. امید ساتم چې ستاسو به زما نننۍ د 5 مل یا 15 رقم دالو ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي او دا ریسیپي تاسو هم ټرای کړئ. خامخا یې جوړه کړئ. لږ شان دال راوالئ، یو موټی دال او بیا هغې نه جوړ کړئ او بیا ماته خامخا فیډبیک راکړئ چې دا ریسیپي څنګه وه. کمنټ سیکشن کې به زه انتظار کوم. او که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ډېره خامخا یو لایک ورکړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. او که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته د هر چا نه لومړنۍ ملاویږي. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. الله پاک.